أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله مولانا العظیم. دغه نمخ کې آیتونو کې د بنی اسرائیلو د دغه خبرې تذکره وشوه چې دوی ته مسلسل انبیاء کرام ارغلي وو او بیا هم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. د انبیاء کرامو زنه ډله الله فرمایي تاسې تکذیب وکړه او زنه هغه تاسې قتل کړله او دا خبرې وکړلې چې د موږ زړونه په غلفونو کې دي، نو لہذا د دغې خبرې چې د تاسې ورته کوئ د دې ګرد و غبار نشي رسېدی. نو الله فرمایل چې خبره دا نه دو بلکې د الله پاک په دوی باندې لعنت ته د دوی د دغه اعمال کفریا د وجې نه نو لږ خلک چې دي هغه دي چې دوی کې هغه ایمان لري. نو الله پاک د دوی هغه حالت بیانوي چې تاسې د دغې پیغمبر انکار څرنګه کوئ، حالانکې د پیغمبر چې کله یا نه ورغله ظاهر شوه نه و، نو د الله نه مو د وګورې غوښتلې چې یا الله پاکه د موږ د دغې دشمن سره جنگ ده، د نبی آخر زمان چې رتلونکه ده د هغې په واسطه د هغې په وسیله باندې موږ ته کامیابي حاصله که. یا به د مدینې منورې کوم مشرکین چې یا ایمان نه ور وړه هغې سره به د دوی چې جنگ شو، نو یهودو ته هو د علیه السلام ټول حالات معلوم وو، نو دوی به بیا دا خبرې ورته کولې چې نبی آخر زمان هغه رتلونکه ده، موږ به د هغه سره بیا ملاو شو، د هغې په ملګرتیا کې به تاسې خلاف بیا موږ جنګونه کوو او په پیغمبر خو څوک برېدی نشي، نو دې د وجې نه موږ ته بیا کامیابي در باندې حاصلی. نو الله پاک دا خبره ورته ذکر کوي چې یو طرف ته خو مو د هغه د ارتللو دعوې کولې چې دا به اردرومي او خلق ته مو بیانو، او بل طرف ته چې کله بیا روغ بیا مې انکار وکړم. د دې د وجې نه دا هم دا د لکه یوه لمحه فکر دو د مکې خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم 53 سال په هغې کې پوته شو، بچپن یې دوی کې تیر شو، ځواني په دوی کې تیره شوه، نبوت په دوی کې ته میلاو شو 45 سال عمر، بیا 13 سال چې دا مکې کې تبلیغ کړه ده، خو په شمار څو کسان په مشکله باندې پکې مسلمان شول او هغه هم دومره په تکلیف باندې چې په نبوت څلورم یا پنځم کوله چې حبشې طرف ته هجرت وشو، دا ویلې وشو ځکه چې مسلمانو خپل زړونه محفوظ کول، مړول یې په دا خبره باندې چې تاسې مسلمان شوي ویلې وي، نو دغه اسلام پرېږدوئ، د خپل دین محفوظ کولو دپاره صحابه کرام د حبشې هجرت وکړه. بیا د هغې نه بعد ورې ورې مسلمان داسې زیاتېدله، خو بیا هم زندگی مشکله وه. په سار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا د دارالندوه کې د مړولو د قتل کولو منصوبه عیاذا بالله جوړه شوه او د ده په کور ارسرخېدلي وو چې الله یې ته چې اوس ته وځه بس هجرت کوه. نو کم خلک مسلمانو او چې مدینې منورې ته نبي علیه السلام ارتلاله، نو د اول نه دمره دنیاوې ته مسلمان او دا ویلې دا به دغې یهودو د مدینې منورې خلکو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات بیانول، داسې پیغمبر دا په دیس کې پیدا کېږي، بیا به دا دلته کې درومي، بیا به داسې وي، بیا به داسې وي. نو مدینې منورې خلک خو به حج ته چې کله تلل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پکې میلاو شو، نو دا الله دیس کې مسلمان کړل. د هغې خلکو چې کله بیا د مکې نه لوړل مدینې منورې ته، هغلته کې د پیغمبر علیه السلام هغه احوال خپلې قبیلې ته بیان کړي دي چې هغه پیغمبر چې د یهودي ورته بیانوه خورغله ده او موږ سره ملاو شو، موږ په ایمان وروړل، دغې خبرې تعلیمات یې وکړل او دا ملګري ورته واستوله. عبدالله ابن مکتوم رضی الله نبینا صحابي و، یو بل صحابي
دا ورستولی د اول نه په شک کافي تعداد سره خلک پکې مسلمان وو. خو بیا دغه خلک چې هغه د خوشخبرۍ خلکو ته ورکولې هغې خپله د ضد د وجې نه بغیا ان ینزل الله فرمایي چې د وجې د ضد او د حسد نه د دغه هر څه شي انکار یې وکړو او پیغمبر علیه السلام نه منکر شول او بیا د نبي علیه السلام د قتل منصوبې شروع کړې. هو الله یعصمک من الناس، د الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا وعده او چې الله به د خلکو د ضرر نه تو محفوظ کوي. څوک هم زه به خپل دین در باندې مکمل کوم، څوک ته مړوی نشي. بیا دغه یهودو چې سره چا تصور هم نه تلل چې دا به چېرته د مدینې منورې نه هم درومي، نو د نبي علیه السلام په زمانه کې په دوی ټکسونه مقرر شول او عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې بې جلوطن شول. اخرج اليهود من جزیرة العرب، چې نبی علیه السلام فرمایي چې یهود دا د جزیرة العرب نه وباسئ، نو عمر رضی الله تعالی عنه هغه بیا دا هغه خارج کړل. یو یهودي هم بیا په مدینه منوره کې پوتې نشه، اگر چې اوس حالات بدل دي، اوس بیا خپل بادشاه چې د مدینې منورې الله دې ته هدایت وکړي، نو زویونه بیا ور کړل نه کړل. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ولما جاءهم او هر کله چې دوی ته کتاب من عند الله دی الله پاک جانبنا، مصدقون چې تصدیق کوونکو لما د هغې کتاب معهم چې د دغې یهودو سره او چې تورات و د هغه تصدیق یې کول. د تورات څومره عقاید و نظریات و، قرآن وایي چې دا برحق دي. وکانو او دغه یهود من قبلو مخکې د ارتللو د دغې پیغمبرنه یستفتحون علی الذین کفروا، چې دوی بو یستفتحون کول به کول په هغې خلکو باندې کفرو چې کافرون وو، یعنې د مدینې منورې کوم مشرکین چې هغې ته به د خبره کولو کوله چې داسې پیغمبر راونده. یا وکانو دوی من قبل مخکې د ارتللو د پیغمبرنه یستفتحون چې دوی به فتح طلب کوله په هغې خلکو باندې کفرو چې کافرون وو، چې هله د دغې پیغمبر په واسطې د مشتق کامیابي حاصله کې. فلما جاءهم هر کله چې دوی ته روغه ما هغه پیغمبر عرفو چې دوی پېژنده کفروا به دوی کفر وکړه په ده سره. فلعنة الله علی الکافرین، پس لعنت دی د الله پاک په کافرینو باندې. بئس ما اشتروا به انفسهم، ډېر بد د هغه شی اشتروا چې دوی غوښتل وکړل په دې سره انفسهم د خپلې نفسونو دپاره ان یکفرو چې دوی کفر کوي بما انزل الله په هغه کتاب چې الله پاک نازل کړه. ویلې کفر کوي بغیا د وجې د ضد نه، ضد یې ویلې ده دې خبرې د وجې نه ان ینزل الله چې الله پاک نازلوي دا کتاب من فضله په خپله مهربانۍ سره علی من یشاء په هغه چا چې الله پاک خوښوي من عبادي د خپلې بندګانو نه. نو فباؤوا بغضب علی غضب، وباؤوا نو دوی واپس شول بغضب په غضب سره علی غضب پوس په بل غضب. یو غضب د څه شي دوه غضبونو سره دوی واپس شول. یو غضب په عیسی علیه السلام یې کفر وکړو، دا یو غضب سبب شوی ته د الله پاک عذابونه چې پر تلله او غصې پر تللې ویلې، نو یو دغه چې فباؤوا بغضب دوی واپس شول په غضب علی غضب پوس په بل غضب. اول غضب کفر په عیسی علیه السلام او دویم غضب کفر په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. یا اول غضب نه مراد بربدول دی توراتو چې په تورات کې دوی تحریفات وکړل، تبدیلی یې پکې وکړې، د هغې مطلبونه یې الټا پلټا بیان کړل. او علی غضب دویم غضب نه مراد محمد رسول الله شي چې د هغه انکار یې وکړو، په هغه یې کفر وکړو، نو دا بل غضب شو. وللکافرین عذاب مهین، او د پوره د کافرینو دا عذاب مهین، عذاب محقر رسوا کوونکی عذاب. الله دې موږ ټول د هغه نه وساتي. واذا قیل لهم آمنوا، هر کله چې دوی ته وویل شي آمنو چې ایمان روئ بما انزل الله په هغه کتاب چې الله پاک نازل کړی ده. قالو نو دوی نؤمن بما انزل علینا، چې موږ ایمان وروړه په هغه کتاب انزل چې نازل کړی شوی ده علینا په موږ باندې. خو الله فرمایي چې دوی طرف ته خو دوی یی چې ته وایي چې قرآن باندې ایمان وروړئ، یی چې یاره قرآن باندې ایمان موږ ولې وروړو؟ موږ ته خپل کتاب چې کوم نازل شوی ده په هغې موږ ایمان ده. حالانکه الله یی چې په دغه کوم کتاب چې دوی چې ایمان ده ویکفرون بما وراءه، او دوی کفر کوي بما وراءه د علاوه د دغې کتاب نه. یعنی په دا خو شته اوس ایمان ری د دې نه علاوه کوم کتاب عادي الله کتابونه دي، خو په دغه خپله خبره کې چې ته چې په دې کتاب مې ایمان ده په دغې کې هم دروغجونه یې ویلې. وهو الحق، دغه کتاب الحق دغه حق ده،
دا کتاب د قرآن چې ده دغه حق کتاب ده. مصدقا لما معهم په حال کون د دې کې تصدیق کوونکې ده لما د هغه کتاب معهم چې د دوی سره ده. نو ګوره په درې طریقې سره الله جل جلاله د دغه خبرې جواب ورکوي چې دوی چې او رد کوي دغه خبره چې دوی چې موږ خو په کتاب باندې ایمان ده په تورات، نو علی چې هو الحق مصدقا لما معهم، نو قرآن هم حق کتاب ده د هغه کتاب چې د دوی سره ده د هغې تصدیق کوونکې ده. اوس قرآن شو مصدق تصدیق کرنے والا او تورات دا شو مصدق، یعنی د قرآن څه بیان ده؟ قرآن چې یی چې کوم نظریات او عقاید او کوم مفهوم کوم درس د تورات ته دا بالکل رښتونه ده. نو چې کله اوس تورات خو دوی مني او قرآن یې چې دغه تورات صحیح کتاب ده، نو اوس په قرآن هم مني. او کته چې د قرآن نه منو نو قرآن خو د هغې کتاب تصدیق کوي چې د قرآن د تورات صحیح کتاب ده. نو لہذا ته چې د تورات د قرآن انکار کوي د مصدق، نو د دغې سره د مصدق د تورات هم انکار لازم شو چې بیا خو چې تورات چې قرآن صحیح نشو خو تورات هم صحیح نشو، نو بیا د په هغې څرنګه ایمان شو. او بیا الله ته فرمایي چې ته چې مو په تورات باندې ایمان ده، نو په تورات کې تو ته دغه شی لیشي دي چې ته انبیاء کرام قتل کوه. څومره انبیاء کرام دې قتل کړل؟ قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین. بله خبره الله وی چې ته چې دی مو ایمان ده په تورات، په موسی علیه السلام باندې می ایمان ده. نو موسی علیه السلام خو دومره معجزات ته تروړل، فرعون غرق کېدل، دا د موسی علیه السلام معجزات شو چې دریاب دې تسیر شو، ته په ووتلې په تو نر باندې ده او هغه دریاب په یهودو په کپتیونو باندې په فرعونیونو باندې اربند شو، تو سې په مخ کې هغه غرق شه. او بیا د هغې نه پس ته وادي تیغ کې وریځې چغې شوې، من او سلوا میلاو شولې، د کوڼي نه اوبه راونې شولې، نوره ډېر ډېر معجزات. دا موسی علیه السلام رو خو ته چې په موسی مې ایمان ده، بیا توس ته موسی د اخسي د عبادت نه ویلي و چې ته د اخسي عبادت وکړه، بیا مو د اخسي عبادت ویلې کوم، دا خو د ښه ایمان ده په موسی علیه السلام. هغې نه علاوه وعده موږ دې نه وخوستله چې سعید تاسې ووایئ موسی علیه السلام ته چې موږ خو آزاد روږدي شوي یو، نو یو قانون ورته وروړه چې د هغې قانون لاندې زندګي تېره کړو. موسی علیه السلام کوه طور ته لوړ، تورات میلاو شو. نو بیا په هغه وخت کې تاسې د هغه انکار وکړو چې په دغې باندې خو موږ عمل نشو کوی. نو لہذا یو طرف ته د الله سره وعده وکړله، او وعده دې په کوم صورت کې وکړه؟ ورفعنا فوقکم الطور، چې کله تور غر الله پر چک چې اول خو دې وی چې کتاب ورته وروړه، کتاب روړی شو، بیا الله درته وایي الله ته وایي چې دا مو کتاب ده. اوس د هغې باوجود هم د هغې بیا انکار کوي. نو لہذا اوس منې که نه منې که نه د غار در باندې چوم ټول پوچتي کوم، وی منو الله سره وعده وکړه. هغې نه بعد بیا لګېو چې سمعنا وعصینا، چې موږ خبره وخورېدله خو وصینا نافرماني به کوو سره. نو الله پاک دا چې دا ایمان خو که تاسو ته د دغې امر کوي، نو بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. نو دا ایمان خو بیا ډېر عجیبه ده چې د دغې حکم تاسو ته کوي چې دا نه راوتاسې کوئ. ولقد جاء واذا قیل لهم، هر کله چې وویشل دوی ته آمنو چې ایمان وروړئ بما انزل الله، په هغه کتاب چې الله پاک نازل کړی ده، قالو دوی وویل نؤمنو بما انزل علینا، چې موږ ایمان رو په هغه کتاب باندې چې نازل کړی شو ده په موږ باندې، ویکفرون بما وراءه، او دوی کفر کوي بما په هغه کتاب وراءه چې هغه علاوه دغې کتاب نه ده، وهو الحق مصدقا لما معهم، او دغه کتاب دا حق ته مصدقا لما معهم، هلکان دغې تصدیق کوونکی ده د هغه کتاب چې دوی سره ده. قل پیغمبره ته وایه فلم تقتلون انبیاء الله، چې بیا تاسې ولې قتل کوئ انبیاء کرام د الله پاک من قبلو مخکې د نه. قل ورته وایه فلم تقتلون، چې بیا تاسې ولې قتل کول انبیا د الله پاک من قبل مخکې د دې نه، ان کنتم مؤمنین که چېرته وایي تاسې ایمان اړونکي. ولقد جاءکم موسی بالبینات، او تحقیق سره تاسو ته راغلی موسی علیه السلام بالبینات په معجزات واضحو سره. ثم اتخذتم العجل، بیا تاسې ونیو د اخسي لره په الهیت سره، یعنی معبود مو ونیو اله مو ونیو، من بعده بعد موسی علیه السلام نه، وانتم ظالمون، او تاسې ظلم کوونکي. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، هغه وخت چې موږ واخیستله
میثاقکم مضبوطه وعده تاسې نه ورفعنا او موږ اوچت که ارچګ مو که فوقکم پوس په تاسې باندې الطوره د تور غر لره خذو ما آتیناکم موږ ته وویل چې ونسوئ هغه آتیناکم چې موږ ته در کړه ده بقوت په قوت سره په کوشش سره واسمعو او تاسې ووئ یعنی عمل ورباندې کوئ قالون دوی وویل سمیعنا موږ دا اورو وعصینا او موږ نافرماني کوو واشربو فی قلوبهم العجله او ارشله شو په زړونو دوی کې العجله محبت د اخسی نو دا ورشله شو د کفر په سبب د کفر د دوی ځکه عبادت یې د هغه کو قل پیغمبر ورته ووایه بئس ما یأمرکم به ایمانکم چې ډېر بد د هغه شی چې تاسو ته امر کوي په دې سره ایمان دی تاسې ان کنتم مؤمنین که چېرته وئ تاسې ایمان اړونکي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین